کم سوی دی ولې بیا هم هره ورځ چې هره پیښه کیږي خلک د سولې په باب د خپلې خوشبینۍ حس د لاسه ورکوي ولې مو د جګړې ګراف صفر ته راښکته نه کړ تر څو د اعتماد په اوج کې لاړ شو مذاکراتو ته دا خو اعتماد داسې شی دی چې جانبین باید اقدام وکړي یو اړخ نه کېږي حکومت خو وایي وزاره شیبه حاضر یم اوربند ته نه موږ اوربند نشو کولی ځکه دغه فضا چې اوس یو پروسه چې باید په 10 ورځو کې تکمیل شوی هغه 5 میاشتو څوک رارسوي دا د دې چې د بندیانو خلاصون ته څوک نه حاضر وروسته لویو فیصلو ته به څرنګه حاضر شي یو د شعار خبره ده د مایک شاته درېدل دي او هسې خبرې کول دي چې هغه د نیت له شان نه لري او رښتینولي پکې نه وي یو واقعیتونه دي واقعیتونه دا دي چې د جنګ دوام موږ نه غواړو حل یې غواړو ولې د اوسني حالت ته جنګ د درېدو دپاره توافقات ته ضرورت دی باید موږ مطمئن شو چې ارزښتونه محفوظ کېږي زموږ غوښتنې منل کېږي دلته د نظام جوړښت تضمین ده او ضرورت دې ته نه پیدا کېږي جنګ یعنې که سبا ته موږ مذاکرات پیل هم کړو ولې تر څو چې محسوسې نتیجې ته نه وی رسېدلې جګړه به دغسې کوئ دوام به لري یوه خبره باید یاد ولرو چې کوشش باید دا وشي په مذاکراتو کې په جریان کې موږ په کلیدي مسایلو باندې بحث ته ننوځو او مسله حل که چیرې هدف لاس ته نه وي راغلي دا جګړه د یو هدف دپاره ده اسلامي نظام یو اساسي اصل او هدف د دې دپاره ډېر لوی قربانۍ ورکړل شوي موږ نشو کولی خپل هدف نه مخکې له وړاندې نه تېر شو اساسي موضوع دا ده چې باید زموږ هدفونه تضمین شي کله چې د افغانستان د خلکو غوښتنې هیلې هغه د تضمینېدو په حال کې وي طبیعي ده چې موږ د جنګ درېدو ته لیواله یو جنګ باید کاملا صفر سره مخ شي تر هغه وخت چې موږ ورسېږو مذاکرات بریالي سلامت مجاهد صاحب یوه لنډه دمه لرو بیا هم بیرته راګرځو مجاهد صاحب د افغانستان پر نظام اساسي قانون او اساسي حقوقو باندې بحثونه حتما لرئ په دې مذاکراتو کې که مختصر راته وایي د نظام په هکله مو دریځ څه دی یو د اساسي قانون په هکله مو دریځ څه دی او د افغانستان د اتباعو او ښاریانو د اساسي حقوقو په هکله مو دریځ څه دی بلې یادونه باید وکړو موږ د نظام په هکله د اسلامي نظام غوښتونکي یو دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده مخکې مې یادونه او د امارت قید ورسره نشته ډېر جدي نه دی که نه یعنې موږ اسلامي نظام غواړو هغه په هر چوکاټ کې افغانانو توافق پرې کوو او مذاکرات کې بریالي کېدل هغه چوکاټ مهم ده موږ د نظام په حیث خبره کوو او همداراز د اساسي قانون موضوع هم دا مهمه ده کله چې نظام جوړېږي هغه به قانون لري او دغه مذاکرات چې کله ناست دي طبعا دې باندې بحث کوي چې څرنګه قوانین منځته راوړو او څرنګه داسې قانون جوړ شي عمل شموله وي او افغانستان آینده له بحرانونو سره مخ نه کړي او د افرادو حقوق هم په ټولو هغه عرصو کې چې اسلام حقوق ورکړي دي اتباعو د افغانستان ته موږ هغو حقوقو ورکولو ته ژمن یو او تعهد د امریکایانو سره تر توافق وروسته مسئله دا وله چې که د دوحې تړون څومره عملي کېږي نو همومره د امریکایانو مداخله باید نور خلاصه شي په دې مسئله کې قضیه باید قطعا افغاني شي آیا تر هغې وروسته امریکایانو خلیلزاد او دوی چې کله تاسو سره خبرې اترې کړي دي یا د فشار یا د مشورې یا د وړاندیز سره عنوان لاندې دا څه طالبانو سره کړي چې د بین افغاني مذاکرات پورې اړه ولري موږ د بین افغاني مذاکراتو په جریان کې د هېڅ جهت فشار او مداخله نه منو ښه دا ده چې دا پروسه مکمله د افغانانو په لاس کې وي د افغانستان د خلکو په خپله اراده او خپلواکي ترسره شي او دا د موږ جدي غوښتنه ده او داسې به کېږي انشاءالله او وروسته له دې چې توافقنامه امضا شوه د توافقنامې د عملي کېدو په راسته او لاره کې امریکایانو ژمنتیاوې درلودې د هغو ژمنتیاوو د پوره کېدو دپاره تر اوسه پورې امریکایان دې کې ژمن دي چې باید هغه خپله ژمنتیا پوره کړي تر څو پورې چې دوی ځواکونه د افغانستان ووځي هغه میعاد پوره کېږي بیا د دوی نور مداخلې ته حق نشته بیا د دوی ځواکونه موځي د دوی به مداخله هم پای ته رسېږي او دا هم د توافقنامې برخه ده چې د افغانستان په چارو کې به امریکایان مداخله نه لري او د بین افغاني مذاکراتو د پیل په هکله باندې که هم تاسو ویلې چې ورځ مشخص نه ده خو همدا اټکل دی چې ډېر ژر به پیلېدونکي واوسي د بین افغاني مذاکراتو د پیل لپاره څومره خوشبیني لرئ ځکه فکر کېږي چې کله د طالب او امریکا ترمنځ مذاکرات چې یوازې پر دوو اساسي موضوعات راڅرخېده چې هغه د امریکایي ځواکونو وتل او مقابل کې تضمین ورکول وه هغه 18 میاشتې وخت نیسي او تقریبا څو لسو نه زیات پړاوونه د خبرو هر وخت تګ او راتګ او داسې قصې نو خلک فکر کوي چې بین افغاني مذاکرات به لا جنجالي وي ځکه جزیات ډېر زیات دي پکې د طالبانو اراده څه ده څومره خوشبینه دي ورته چې دا مذاکرات به نسبتا ژر نتیجه ورکړي
بله د بهرنیو یا د امریکایانو سره مذاکرات اسانه نه و. تاسو پیږئ امریکایان ځان ته په نړیواله سطح ابرقدرت وایي او هغوی په ډېر قوت باندې په نړۍ کې شتون لري. د هغو سره مذاکرات کول هېوادونه ناکام سوي دي په دې کې. خو زموږ مذاکرات هم طبعا ستونزې ورسره درلودلې. اگر که موضوعات دوه وو خو ډېر ستونزمن وو. د هغو اشغال پای ته رسېده، دلته د هغو یو لویه جګړه پای ته رسېده. یعنې د هغو یو نه په دې کې خپل ځان ته شکست محسوسوو، تاوان یې محسوسوو. د ټولو سره بیا هم موږ وتوانېدو چې دا مذاکرات بریالي ورسوو. خو د افغانانو سره مشترکات زیات دي. ولې افغانان ټول په دې کې به موږ فکر کوو څوک ډېر مخالفت نه لري چې اسلامي نظام د افغانستان لپاره یو اصل دی. د دې لپاره ټول افغانانو قرباني ورکړې، خو هم سوي دي او اوس هم دا درنې قرباني دي. دا باید ومنل شي. همداراز ملي منافع سره مشترک دي، سرحدات مشترک دي، د دې هېواد بنیادونه رغول دا به مشترک وي مجاهد صاحب. ولې هغه جنجالي چې دي هغه به زه تاسو وایم مثلا د نظام بڼه علاوه د اسلامي مقطاړې نه چې هغه به اساسا هېڅ افغان سره مخالف نه دی، ولې د نظام په بڼه کې مخالفتونه به ډېر زیات وي. او تر ټولو مهمه موږ فکر کوو چې د سیاسي جهتونو جمع طالبان او جمع حکومت ترمنځ به د اقتدار د ویش پر سر ډېر جنجالي بحث وي. د میکانیزم پر سر چې څنګه سره وویشي پر ده به جنجال ډېر زیات وي. تاسو دا فکر نه کوئ؟ ما یادونه وکړه که چیرې تعهد موجود وي او اخلاص موجود وي، دا ټول مسایل مهم نه دي. البته په دې شرط چې دواړه جانبین د ملي ګټې په پام کې ونیسو، اسلامي ارزښت په پام کې ونیسو، او اسلامي ټکی صرف د یو مختارې په حیث په عنوان کې معتبر راته نه وي، بلکې په معنا کې، په عنوان کې، په معنوان کې، په دواړو کې راته مهم وي. بیا مشکلات ډېر اسانه حل کېږي. البته خدای مکړه مقابل جهات یا ځینې اشخاص د خپل ځان بقا غواړي، د خپل تنظیمي ګټې یا یو سمتي ګټې یا نور څه هم رامخته کړي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. طبیعي بیا به ستونزې وي. خو زه فکر کوم چې خوشبیني دا ده چې ټولو اړخونو تجربه اخیستې وي. جنګ دوام د هیچا په ګټه نه ده، دغه اوسنی حالت دوام ورکول د هیچا په ګټه نه ده. ټولو ته غوره دا ده چې باید حل ته لاړ شو او د دې حل په لاره کې قربانۍ هم موجودې وي، شخصي ګټو نه تېرېدنه موجود وي، د هېواد ملي او هغه اسلامي ارزښتونه او ګټې درته اولویت ولري. بیا ستونزمن نه ده. دلته ما له ډیرو سیاسونو سره هغه چې لا حکومت کې نم دي ولې فعال دي د افغانستان په سیاسي محیط کې او تاسو سره وخت نه وخت یعنې طالبان او سیاسي ادرسونو سره مذاکرات کړي، هغوی سره مې چې مرکې درلودلې هغوی هم ویلې چې ښه یو څه باید په مشترکه توګه موږ صرف نظر نه کړو، هغه جمهوریت دی او په جمهوریت کې د خلکو د ارادې انعکاس دی او موږ دې ته درناوی لرو او موږ به په دې اصل کې ټول په یو قطار کې ودرېږو او دفاع به ترې نه کوو. د جمهوریت په هکله د طالبانو نظر؟ یادونه باید وکړو چې دغسې خبرې کول یا دغسې نظر درلودل په خپله د هغه جهتونو په عدم اخلاص باندې دلالت کوي. ځکه چې موږ یو شی د ارزښت په توګه وړاندې کوو چې هغه اسلامي نظام دی. دا د ټولو افغانانو مسلمانان دي او دا ورته ارزښت ده، باید دا ومنل شي. په دننه کې چې اسلام څه حکم راته کوي موږ دوی ټولې باید ومنو. البته که ځینې فلسفې چې د باندنۍ فلسفې دي، وارداتي شیان دي، هغه څوک دلته تعمیلول غواړي او اسلامي ارزښت په منځ کې منفي کوي، دا خو بیا د هېچا دپاره هم د منلو نه ده. ښه دا چې دغسې موضوعات مطرح نه وي، باس هغه دواړو مذاکراتي ټیمونو ته اختیار موجود وي، هغوی د توافقاتو نتیجو ته منتظر اوسېږو. مخکې له وخته کرښې کشول او موانع ایجادول په ګټه نه دي. د مذاکراتي ټیم په هکله مو نظر څه دی؟ که څه هم پخوا مې یو نظر درلوده، اوس عملا دغه ټیم درځي هلته تاسو سره خبرې کوي. نظر مو څه دی په دې هکله باندې؟ کوم ټیم چې د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي؟ بله، مذاکراتي ټیم هغه وخت چې موږ دا ټیم په اړوند ملاحظه درلود، هغه وخت چې د دې ټیم سره ټول جهتونه په مقابل جهت کې موافق نه وو. که تاسو لیدلي وي ځینې ګوندونه هغوی بایکاټ اعلان کړی د ټیم سره. وروسته داسې ښکاري چې هغه حالات ډکه سوي دي. اوس معلومېږي چې هغه ټول مختلف جهتونه یا مختلف سیاسي جهتونه ټول خپل شتون په ټیم کې ګوري. زموږ هدف هم دا اوس هغه ټیم باید د دوی له خوا نه مشموله وي څوک پاتې نه شي د نزاع برخه وګرځي، په آینده کې ستونزې ورسره ولرو. ټول راسي حال یې په مسله په یو وار. نو اوس هغسې ټیم ښکاري، موږ ټیم سره مشکل نه لرو. بلکل. او د مذاکراتو د پیل سره ویل شوي دي چې ترجیح ورکول شوې ده چې رسنۍ ونه اوسي، یعنې تقریبا د رسنیو له انظارو لرې یا د بندو دروازو تر شا چې وایي د مذاکراتو پیل واوسي. دا د طالبانو دریځ دی؟ ممکن دا د مذاکراتو د هغه روحیې غوښتنه وي، ځکه په مذاکراتو کې طبعا بحثونه کله ګراف د مثبتو شیانو جګي، کله کله د منفي شیانو، کله کله به ځینې شیان جنجالي وي، کله به د حل طرف ته ځي.
نو که دا ټول شیان سړی عام بحث ته باسي یا رسنیز جوړېږي هغه مخکې د تعمیري حیثیت پیدا کړي هغه ویجاړونکي تمامېږي نو دې باندې به انشاءالله ټول پوهېږو چې مذاکرات یې مبارک او حساسه مرحله وي چې د شیانې محرمیات وي په بحث په اجنډا او په دننې مجلس پورې اړوند وي داسې به ونه وځي په دې کې د دې معنا نه ده چې دا موږ شی پټوو او یا به د مذاکراتي ټیم شی له چا نه پټوي یا به خدای نخواسته معامله کوي بلکې دا د هغه مذاکراتو د روحیاتو غوښتنه ده موږ مخکې تجربه لرو له امریکایانو سره چې موږ هغه خپل اسرار هلته نه وای ساتلي موږ موافقې ته نه وتو مخکې داسې توافقات ته ورسېږو موانع په مخکې ایجادېدل ځکه ځینې جهتونه یا ځینې کسان یا ځینې ادارې شته په نړۍ کې چې هغه دغسې پروسې تخریبول غواړي د بېلابېلو لارو نه نو هغو ته باید فرصت په لاس کې ورنه کړو څوک چې یو نتیجې ته رسېږو بیا هر څه اعلانېږي ټولو ته لکه څرنګه چې موږ د امریکایانو سره مذاکراتو نتیجه ټولو ولیده طبعا په مذاکرات کې چانهزني کېږي مذاکرات کېږي لوړې ژورې لري تر څو نتیجې ته رسېږي ولې هر لوری له ځان سره ور د مخه یو څه د یو لیدلوري په توګه لري مثلا دلته د حکومت باورمندي دا ده چې شاید د حکومت په اډانه کې به موږ ځو د سولې نتیجې ته او طالبان به راځي د یو سیاسي جهت په توګه او بالاخره یو سیاسي تعامل ته به ځو د ځینو سیاسیونو نظر دا ده چې نه یو نوی پلټفارم یا نوی چوکاټ به رامنځته کېږي هغه میکانیزم چې طالبان په خپل ذهن کې لري د دې لپاره چې راشي او بالاخره د سولې پروسه نتیجه ورکړي انتخابات دي موقت حکومت دی څه دي ښه دا ده چې په دې مورد باندې دغه کله چې مذاکراتي ټیم ټاکو په خپلو ټیمونو باندې اعتماد ولرو اسلامي امارت له خپل اړخ په خپل ټیم باندې اعتماد لري د هغو پرېکړې به بیا انشاءالله واجب التعمیل او عملي کېدو والا وي خو مقابل جهت هم باید همداسې وکړي موږ مخکې نه غواړو چې یا مخکې فیصله وکړو یا مخکې داسې لیدلوری وړاندې کړو چې هغه بیا موانعو سره مخ کېږي یا داسې څه مخته کړو چې هغه د جوړ په ځای باندې مشکل جوړوي ستونزه جوړوي د توافق په ځای باندې اختلاف زیاتوي داسې ټکي یادونه موږ نه غواړو چې مخکې له وخته وکړو ښه ده دا د ټیمونو صلاحیت وبولو د ټیمونو د دې دپاره داسې پرېکړې توافقات وکړي د خپلو هغه له شاته ناستو مشرانو په رهنمایي کې پرېکړې وکړي او هغه به د ټولو دپاره د منلو د مذاکراتو د پیل په هکله باندې که د بندیانو مسله په فرض کړو چې سبا پورې بله ورځه پورې د بندیانو مسله کلا حل شي د روانه اونۍ چمتو یاستئ چې مذاکرات پیل کړئ زه فکر کوم که سبا حل کېږي روانه اونۍ به عمله ونه نیسي زر بلکې اوسي خو بیا هم حتما انشاءالله فکر کېږي چې زر به آمادګي تخنیکي پلوه ستونزه پیدا نه شي موږ مذاکراتو کې بیا ستونزه نه لرو هغه څه چې طالبانو ته سرې کرښې دي او په هیڅ صورت د هغه څخه آماده او چمتو نه دي چې لږ هم نرمي وکړي یا شاته ولاړ سي هغه څه دي په مذاکراتو کې بشپړ اسلامي نظام د افغانستان د خلکو د اولیاو منافعو نه کلکه دفاع او د افغانستان په ټول جغرافیه کې سرتاسري سوله ده هغه اساسي ټکي دي چې موږ امید لرو دې ته ورسېږو د امریکا ټاکنې را روانې دي یو تحلیل دلته موجود دی چې د امریکا په ټاکنو کې او په پایله کې څه تغییر کولی شي چې د سولې په باب د امریکا ستراتیژي او پالیسي دواړو ته تغییر ورکړي که احیانا په امریکا کې داسې یو لیدلوري تغییر راځي طالبان څومره مطمئنه دي هغه څه چې توافق کړی د بشپړو ځواکونو وتلو په هکله امریکا سره هغه به په خپل ځای پاتې شي یو شی اساسي مسله چې اشاره ورته وکړو دا د موږ سره مذاکرات د امریکایانو لخوا دا د کوم ټیم لخوا نه وي امریکایانو بلکې د امریکا د هغه ستراتیژیکو ادارو لخوا چې امریکا کې د پالیسي واک لري د امریکا د ملي ګټو د منافعو ساتنه ورلغاړي دا ټول په دې کې شمول درلود اوس دلته انتخابات کېږي د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په ټوله کې خو موږ مذاکرات سره رسول د ټولې امریکایي ادارې په کې په خپل استخباراتو په کې د امریکا ملي امنیت شورا او په کې امریکا منافع کې رسېدا ایجابي چې دغه مذاکرات دغه ډول باید لاسلیک شوي وای او نتیجې منل شوې وای او خدای نه خواسته داسې وشي چې دوی ژمنتیا ونه کړي یا تعهدات مات کړي مګر موږ په دې باندې ځکه باور نشو کولی چې په نړۍ کې ډېر داسې مثالونه شته چې تعهدات مات کړي دي که خدای نه خواسته داسې وکړي بېرته د امریکې په زیان تمامېږي ځکه د جنګ د درېدو لپاره د امریکایانو لپاره د اوسنۍ ښه فرصت او طلایي چانس دی دغه فرصت په استفاده دوی خپل د اوږد جنګ پای ته ورسوي خپل بېځایه مصرف پای ته ورسوي د سبت دغه خطې نه دوی د اطمینان ژمنتیا غواړي هغه ورته موجوده شوه نور مداخله پای ته ورسوي او دلته مداخله ونه لري خدای نه خواسته دلته د جنګ طرفداري وکړي یا مخکېله پاتې شي او یا دغه اشتباه وکړي چې د ځواکونو پاتې کوي یا تعهدات مات کړي
بیا د دوی لپاره ډېر ویجاړونکی تمام. لوی جرګې چې راوبلل شوی ولته د مشورتي لوی جرګې د رنوال لاندې د نورو پرېکړو یا مشورو ترڅنګ یوه ماده یې دا هم وله چې له تاسو یې غوښتي وه له طالبانو یې غوښتي وله چې د افغانستان د دولت پورې اړوند دي هغه ټول اسیران چې افغانان دي هغه دې راخوشي کړي بیرته او دې لوري په حکومت هم غږ کړی چې دا 400 بندیان دې ورخوشي کړي. تاسو سره نور اسیران پاتې دي او که پاتې دي خوشي کېدو اراده یې اوس لرئ؟ اصلي موضوع دا ده چې دغه توافقنامه چې کله عملي کېږي د امریکایانو سره کوم توافقنامه صاحب په هغو کې د بین الافغاني مذاکراتو یادونه شوې چې دا به پیل کېږي او وروسته یادونه شوې چې په 3 میاشتو کې به ټول زندانیان خلاصېږي. توافقنامه تاسې کتلی شئ نو طبیعي ده چې مقابل جهت ټول زندانیان پرېږدي، موږ هم ټول زندانیان پرېږدو، دا د توافقنامې برخه ده او له هغه مخکې موږ ژمنتیا لرو. شته تاسو سره ښاغلی مجاهد نور زندانیان؟ بله او زندانیان پسې جنګ روان طبیعي زندانیان خو هره ورځ زیاتېږي او کمیږي ستا خو هغه وخت چې ټول بندیان خلاصېږي توافق پرې کېږي موږ ژمن یو چې ټول بندیان باید خلاص شي. او د اوربان په هکله یو ځل بیا مکس کوو که احیانا لکه پیل کې مې چې ویلې بیا هم لومړنۍ اجنډا د اوربان مسله واوسي د اوربان نه کول خو د طالبان لپاره سره کرښه نه ده لکه تاسو ویلې یعنې د دې احتمال شته چې موږ په لومړنۍ ورځ د مذاکراتو کې پر اوربان توافق وکړو؟ دا خو د مذاکرات په ټیم اجنډا او برخه چې غوړ پرېکړه پرې وکړي. مخکې له وخته زه خو پرېکړه نشم کوی او وخت نه یو لا رسېدلي خو یادونه باید وکړو چې دې ته مطمئن شو چې ضرورت جنګ ته نشته او زموږ اهداف د افغانانو اهداف هغه تضمین کېږي. بیا په دې کې ستونزه نشته چې جنګ پای ته ورسي. وروستۍ ځینې پیښې چې رامنځته شوې چې اکثرا یې مسؤلیت طالبانو ونه خیسه. یو بل بحث راپورته شوی و چې ولې داسې پیښ کېږي دا څوک دي. ځینې ستاسو بیا مخالفینو ویله چې که د طالب سره د سولې باوجود هم کومه بله ډله دومره مقتدره چې داسې سر بریدونه کوي نو بیا دا سوله ګټه نه لري. دا څوک دی چې دا بریدونه کوي؟ 100 نورې پوښتنه او یا دا چې طالبان پر خپلو ټولو جنګي ادرسونو باندې بشپړ تسلط نه لري. زر پوښتنې راولاړې شولې دغسې امنیتي پیښو سره یا پوښتنې یا انتقادات یا هر څه چې بولئ. د دې په هکله ستاسو نظر څه دی؟ اصل کې موضوع دا ده چې ځینې هغه پیښې چې په ګناوونکې وې موږ ولیدل خو د داعش خپله اخیستې دي. په مسجد کې برید، په روغتون باندې برید، بله ورځ په ننګرهار کې یو برید و. دغسې شیان خو داعشانو واخیستې او داعش د کابل ادارې په بدنه کې اوس هم فعال ده. د هغو په استخباراتو په اداره کې کیدای شي وي تمویلېږي او موقع ورکول شوې ده خو د باندې ساحه کې موږ داعش دا شیان نه لرو. ولې ځینې هغه عملیات په ساحو کې په لرو پرتو سیمو کې چې مجاهدینو اعلان کړی وي یا اعلان نه وي کړی او عملیات ترسره شوي وي هغه نور وجوهات دي. دلته تاسې وینئ د کورونا مسله ده، نور مسایل دي. موږ نه غواړو همیشه څه په عامه روحیاتو باندې منفي اثر کوي هغه ټول اعلان. یعنې ځینې داسې حوادث هم شوي چې تاسو نه دي اعلان کړي خو له احساس پورې اړوندو کسانو کړي دي؟ طبیعي ته اوس د کورونا مسایل چې راغلي په دې کې موږ ډېر لېوالتیا نه لرو چې ډېر نظامي شیان او جګړه ییز شیان هغه رسني شي. په دې کې موږ ځینې علاحظې لرو د عامه ذهنیت د ساتنې او د روحیاتو د تحفظ لپاره. ملګرو ملتونو هغه راپور چې د ولایت په نامه یوه ډلې د زور خبره یې کړې وه یا ځینې نور ریپورټونه دلته ځینو بهرنیو رسنیو مقالو کې راغله. ځینې جګړه ییزو صفوفو کې تمایل دی ته چې که طالب چتر نه وي نو داعش ته به ورځي. دا حتما تاسو اورېدلي دي او ځینې موارد هم د سند په توګه په ځینو مقالو کارولي وله چې ځینو قماندانانو سره خبرې کړې وي یا خپله د ملګرو ملتونو راپور نشي کېدی چې یوازې یو تش راپور واوسي. په دې هکله مو نظر څه دی؟ نه دغسې پروپاګاندا هم د هغو علاقاتو لخوا کېږي چې هغه دلته د سولې په وړاندې خنډونه ایجادول غواړي، شکوک او شبهات رامخته کوي. یو شی خو ډېر واضح دی چې داعش یو پدیده وه په افغانستان کې زموږ له ساحو نه هغه اوس ورک شوي دي او فزیکي حضور زموږ په سیمو کې نه لري او د کابل ادارې په ساحو کې یا په ښاریاتو کې هغو خپل نفوذ درلوده یا به ځینې هغه علاقې لام پاتې وي چې ځینې کارونه کوي. ولې د باندې له هغه نه بله کومه ډله یا د ولایت په نامه ډله نه موږ لیدلې نه موږ اورېدلې نه فزیکي شتون لري. داسې موانع دي او د ملګرو ملتونو په تر عنوان لاندې ځینې راپورونه هم د لابیګرۍ په چوکاټ کې د ځینو علاقاتو لخوا نه داسې راپورونه تهیه کېږي، کاذب پروپاګاندا کېږي، د استخباراتي منابعو نه غلط راپورونه ورکول کېږي او هم د ملګرو ملتونو کې خلک ناست دي ټول قاضیان نه دي طبعا هر څه اوري یا فریب کوي یا څه په اشتباها ځینې راپورونه اخلي او بیا اعلانوي. دا داسې نه چې کوم دقیق سند دی ولې افغانان پوهېږي. زموږ دغه د اختر اوربند همداسې په مخکې هغه د اورکم شپې همداسې وړاندې اوربندونو دا ثابته کړې چې زموږ په سرودو کې
کوم مشکل ستونزه نشته، ټول د یو واحد رهبري لاندې مجاهدین فعالیت کوي. کله ووایي چې جنګ نه کوو په هغه ورځ درولای شي. آیا د بین الافغاني مذاکراتو په اجنډا کې داسې یو څه شته چې هغه د له افغاني مسایلو بهر یو مسله اوسي؟ مثلا موږ هلته پر دې بحث وکړو د طالبانو د افغانستان د دولت د پلاوي سره دغه د سیاسونو پلاوي سره چې ښه پاکستان سره به څنګه تعامل کوو، ایران سره به یې څنګه کوو، امریکا سره به یې څنګه کوو، بل سره به یې څنګه کوو. دغسې مسایل شته چې موږ د مکلف شو په هغې کې چې ښه پاکستان ته به دا قیمت یا دغه تعامل ورسره کوو، دغسې به ورسره کوو، دا به یې منو، دا به یې نه منو، یا ایران سره یا امریکا سره یا بل سره. دا د بحث مسایل دي د طالبان دپاره؟ یادونه باید وشي چې د کله موږ نظام جوړ کو، افغانستان مالک پیدا کړي، خپل رهبري پیدا کړي، خپلواکي پیدا کړي، هغه دغه بهرني مسایل بیا ټول هغه نظام تصمیم نیسي، ځکه هغه هم اجرایوي صلاحیت تر شا لري، هم اراده لري، هم د خلکو ملاتړ به لري له ځانه سره. بیا هر چاته هر رقم وینا هم کولی شي، خپل ملي ګټې او ملي منافع ساتلی شي. او پاتې دا د بین الافغاني مذاکراتو بحث اجنډا ځکه نشي جوړېدی چې موږ له بهر کوم جهت سره اوس په ستونزه کې نه یو، اوس په داخلي ستونزې باید حل کړو. اول د خپل کور ته اطمینان راوړو، امن راوړو، دلته یو مستقر واحد اسلامي حکومت جوړ کړو، ټول افغانان په یو چتر لاندې راټول کړو. بیا کولی شو د خپلو همسایګانو دوی لپاره هم منافع تشریح کړو، خپلو منافعو نه دفاع ولرو، اقتصادي ګټې جلب کړو، دلته بیا افغانستان رغونې ته ضرورت لري، د همکاري جلب کړو، د سیمې هېوادونو د همسایه هېوادونو اعتماد جلب کړو. دغسې زرګونه یا میلیونونه افغانان په نورو هېوادونو کې مهاجر دي، هغوی د برګشت لپاره زمینه سازي وکړو، تفاهم و تعاملات ولرو. دا د ټول نړۍ د تعامل دی، موږ هم د یو مشروع او نظام په حیث باندې مطرح یو په نړۍ کې، او حقوقونه به هم دفاع کړو. طبعا چې کله مذاکرات پیلېږي، خپله مذاکرات به هم یو څه موده وخت نیسي، او بیا د مذاکراتو په پایله کې هغه څه چې د نتیجې په توګه راوځي د هغې عملي کېدل به هم یو چوکاټ غواړي، یو زماني چوکاټ، یو مکاني چوکاټ، او بالاخره د هغې د عملي کېدو لپاره یو بستر ته اړتیا وي. په دغه جریان کې کله چې تاسو ډېر زیات حساس یاست د حکومت او د نظام د بڼې په هکله باندې، دلته به چتر څه وي؟ کله چې موږ ځو مثلا طالبانو سره توافق وشو، آیا همدا حکومت به سرپرستي کوي د دغه سولې توافق د عملي کېدو، یا بل څه په نظر کې لرئ؟ دلته دوه جهاتونه دي. موږ یو جهات یو د مقابل کې مختلف ګوندونه یا سیاسي جهاتونه، بل جهات دی. هر یو جهات چې ژمنې وکړي خپل ژمنې به خپله عملي کوي. اوس موږ د امریکایانو سره توافقات درلودلي دي، بل موږ خوا نه خپلې ژمنې عملي کېږي، د هغو لخوا باید خپلې عملي شي. دا د دوه جهاتونو مسله ده. دلته داسې یو چتر ته موږ ضرورت نه احساسوو، نه وینو چې باید یو نظام په خپل حال پاتې وي یا د یو نظام په حیث پاتې وي چې څوک توافقنامه عملي شي. توافقنامه چې کله د مذاکراتو ترمنځ توافق ته ورسېږو، موافقه ترلاسه شي، دغه مسایل ډېر اسانه دي. افغانان دا وړتیا لري، کدرونه لرو، پوهان لرو، خبره خلک لرو، زر نظام بېرته تشکیل کړي او هر څه بېرته اداره شي، او موږ ځواک هم لرو امنیتي، د امنیت ساتلو د دې شیانو ضمانت ورپسې هېڅ نه وه، ګډوډي به چېرې نه رامنځته کېږي. او بالاخره دا چې که په بین الافغاني مذاکراتو کې یو سیاسي نتیجې ته رسیږو، طالبان حاضر دي، ډېر عامیانه به یې وپوښتم، طالبان حاضر دي د غیر طالب تر لاس لاندې په حکومت کې سهم ولري؟ یادونه خو باید دا وکړو چې دا مبارزه چې تېره شوې ده ډېره درنه او لویه مبارزه ده، د افغانانو مبارزه وه. اگر که طالبانو په نامه باندې عنوانېږي صحیح ده، خو د افغان ملت ټول ملت په دې کې سهم درلود، ټولو یو نه خپله قرباني ورکړې. تنها یو کشر قرباني نه ده ورکړې، دلته خلک شهیدان شوي دي، خلکو زامن شهیدان شوي دي، او تنها نه بولي یو کشر دی، ټول افغانان دلته ستړي شوي. ټول افغانان به نظام مشترک جوړي، او څه رقم چې دواړه ټیمونه توافق ته سره ورسېږي، هغه پرېکړه به دې منلو، موږ ستونزه ونه لرو. ډېره مننه کوم طالب وایم ښاغلی ذبیح الله مجاهد، کور مو آباد چې وخت مو راکړ، فرصت مو راکړ او بین الافغاني مذاکرات مو را سره خبرې وکړې. سلامت اوسئ. ډېره مننه. سلامت پرې، تاسو نه مننه. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو، ذبیح الله مجاهد سره مو د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په هکله بحث درلوده. غورچاند بحث دا دی چې لا هم دوی د اوربند لپاره تصمیم نه دی نیولی، ولې حاضر چې بین الافغاني مذاکراتو کې لومړنۍ مسله همدا اوسي، بحث پرې وکړي. د اوس لپاره مجاهد ویلي چې څه نشي ویلی، ولې امکان د دې شته چې دواړه لوري پر یو بل باور پیدا کړي، او بالاخره موږ د جګړې ختم ته لاړ شو. د میله وښودله چې پر اوربند بحث وشي او جګړې پر ختم بحث وشي. بله اساسي مسله دا ده چې لا هم طالبان حاضر نه دي چې دې لوري سره د دولت یا حکومت په حیث خبرې وکړي، بلکې دا به یوازې د یو سیاسي ادرس او طرف په توګه وي، د یو هغه مجموعې جز به وي چې طالبانو سره خبرې اترې کوي. په نظام کې ژور او اساسي اصلاحات او بدلونونه د طالبانو بله اساسي غوښتنه ده، ویلي چې په دې هکله بحث کوي. امارت لا د طالبانو دپاره جدي قید نه دی، ولې دوی ویلي چې بشپړ اسلامي حاکمیت هغه نو چې بیا هر ډول تعبیریږي و یا
یا هر ډول نظام کې تنظیمېدی شي هغه به د افغانانو پرېکړه وي د دوی په باور باندې ولې دوی یوازینی شی چې غواړي د دوی په باور هغه د اسلامي حکومت یا د اسلامي حاکمیت بشپړ رامنځته کېدل دي هر څه کې د اصلاحاتو خبره وکړله او تر څنګ خوشبیني وښودله او دوی ویلې چې که د 400 بندیان لړۍ پوره شي او خوشې شي نو هماغه ډېر ژر دوی حاضر دي او چمتو دي بین الافغاني مذاکرات ته که څه هم دقیقه نیټه معلومه نه ده ول دوی ویلې چې که سبا بله ورځ هم دا بندیان پوره شي او بشپړ شي نو د بلې اونۍ په پیل کې دوی حاضر دي چې خبرې او مذاکرات ته چمتو شي په اجنډا کې به ډېر مسایل خو ټول به افغاني مسایل دوی ویلې چې د امریکا او د بل هېڅ هېواد مداخله په دې مذاکرات کې نه غواړي او دوی غواړي چې دواړه لوري بالاخره د باور او اعتماد په فضا کې مذاکرات ته ولاړ شي د مشارکتي سیستم د رامنځته کېدو دپاره یا دا چې یو سیاسي مشارکت پر اصل استوار یو سیستم رامنځته شي راتلونکي دوی چې طالبان باور لري طالبان پر دې معتقد شوي دي چې د ټولو سیاسي جهتونو سره به پر سیاسي مشارکت باندې ولاړ یو سیستم یا نظام یا حکومت رامنځته کوي تر بیا هم پاک الله مل له لیدلو مو مننه